زما د پلار نشه ده زما نیکه باجول دا مې دنیا نشه ده دا یو ورځ ما له په مخ باندې څپېړه راکړې وه ښه په غټو غټو ګوره السلام علیکم زما د شکور دشمنانو د کټوې مجنونانو او د ډب مسلمانانو وروڼو وی ما در دمو کې پرسته او د مینې جامې ښیو جانانه دا د ډګې دا مې ښیو دا هېڅ کتلي نه دي ماته هر څه دې وغورځول شاته ما سره کړې د تا زیاته وطنه وطنه وطنه. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، په پښتون خاوره کې ډېر اداکاران هنرمندان پټ دي چې تر اوسه پورې سوشل میډیا نه دي راخیستي. وطن چینل په هغو فنکارانو هنرمندانو پسې ګرځي او د پښتون وطن له کوڅو کوڅو یې پیدا کوي او کتونکو ته ښکاره کوي. زما پر څنګ د مردان په ښار په بغداد کې یو ډېر زبردسته باکماله فنکار چې کومیډن هم دی او په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. زما پر څنګ ناست دی شیر محمد عرف شیرو تشپاڼه. له ده سره د ده پر ژوند او پر فن باندې تفصیلي مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شیر محمد عرف شیرو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مهرباني او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو خپل دومره قیمتي وخت ضایع کړ او راغلې او مطلب دا ما سره کېناستې او زما نه تپوسونه کوې. ډېره مننه. وخت هم ضایع کړی نه دی، دا ستاسو حق دی چې مونږ تاسو د پښتون وطن ټولو خلکو ته ور وښیو چې دا زموږ د پښتون وطن یو زبردسته باکماله فنکاران دي. دا ماته ووایه د شوبیس په دنیا کې په ډرامو کې د تر اوسه پورې څومره کار کړی دی؟ یاره ما خو جي ډېر کار کړی دی، خبرې خو به کوو، خو موږ د بلال هم ډېر شکریه ادا کوم او د زړه رقومې نه قسم په خدای چې زړه ته خوشحاله شو. زړه مې ورته دوا وکړه چې ما ته یې رنګ وکړه چې بهی راشه دغه شانتې ما دي راغوښتي دي چې تا نه انټرویو والي. زما دومره وقو شو کم سے کم زم زما دا ګیره دارې په دې فن کې سپینه شوه، خو ما نه چې انټرویو وانه غشته. بلال الله خوشحاله کي. او زما جي د بچپن نه شوق و، د ډرامو فلمونو سره مې شوق و. په سی ډي کې راغلی ما، د وي سی آر کیسټو کې راغلی ما. دا جس په یوټیوب کې مطلب دارې ښه کار کوم، د ویلن کار تر زیاته د ویلن کار ډېر کوم ځکه چې ویلن سره مې شوق دی. زه هم چې لکه د ویلن کار وکړم. نو سی ډي کې هم زما جي ډېرې ډرامې دي. اوس په یوټیوب کې هم کم سے کم چې کم دی نو 400-500 ډرامې زما چلیږي او زیات کر د ویلن کردار پکې جي کوم. په دې 400-500 ډرامو کې داسې ډراما چې ستا تر ټولو زیاته خوښه شوې وي؟ د تیرو ژوند. د تیرو ژوند کې ستا کردار څه و؟ زما پکې جي د ویلن کردار و. د تره زامن مې هغوی سره مې نه لګي. ما اورېدلی دي چې ته مزاحیه فنکاري هم کوې. او جي زه دا غزلې مزلې هم الټه کوم، دا شعرونه مهرونه هم الټه کوم. اوس خو مې دا ګانو الټه کړه. وایي راځه و چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې و. وایي راځه چې یوه جوړه کو جګړه په غوجل کې. راځه چې د یو بل ګریوان ته واچو لاسونه. راځه چې د یو بل نه پرېږو پوزې او غوږونه او چې فرق پاتې نه شي ما او تا او په بوتل کې. راځه چې یوه جوړه کو جګړه په غوجل کې. بل وایي اوس په دې یو کلي کې او نه ځایږو دواړه او تا نه مرور یم او مه راکوه غاړه. وایي تا چې کړه پوډر شروع د د کاره زه در نه ځم مور کره د شیرو پلاره ته چې دا جومات راپټ کې څپلی خرڅې کې ارزانې واغلې پې پوڼې ته د ځان دشمن شولې مه کوه ناکاره زه در نه ځم مور کره د شیرو پلاره
بل وایي تا چې جدا کړه لاره او خپله تابیا به کوم او خپله رضا دې کوم او خپله رضا به کوم وایي دا چې پوڼه یې غورځوله چې نور نسوار نه کومه ما شیرو ګپو لګو زه خو نسوار نه پرېږدمه دا پخوانی نشه ده زما د پلار نشه ده زما نیکه به جول دا مې دنیا نشه ده د بغداد نه به ونیاله نسوار زه روړمه ما شیرو ګپو لګو زه خو نسوار نه پرېږدمه. ډېر خوند یې وکړو داسې ډرامه چې د هغې ډرامې ډایلاګ ستا تر ټولو زیاته خوښ سي هغه زه راځم جي او زما مطلب دا دی جینۍ سره خبرې چې هو تا ته به یادي زما نه هم نه دي هېر یاد کا تا یو ورځې ما په مخ باندې څپېړه را کړې وه ښه په غټو وګوره هغه داغ زما د مخه نه رتلی تا ته خو ما ویلي و که نه چې ته به زما ناوې جوړېږې او په سره ډولۍ کې به زما کور ته ځې خو تا انکار وکړه چې زما ناوې جوړه نه شوې نو د بل غېږې ته به هم نه ځې نن به زه ستا په عزت باندې داسې داغ لګوم چې ته به تر قیامته پورې ځې خو هغه داغ پتې لړ نه شي ګډه شه که ته زما په اشارو باندې ګډه نه شوې نو زما سړي به ستا مور او پلار په والو باندې مړه کي. دا ماته ووایه په دې ډرامو کې چې تا د خپل فن مظاهره کوله د معاشرې لخوا خو څه تکلیفات میلاو شوي نه دي؟ نه هېڅ هم نه دي میلاو شوي جي خو بس زه یو ګیله کومه او بلکې زه دا ګیله کومه چې بهی الحمدلله په صوبه سرحد کې بل په ملدان کې ښه ټیلنټ والا خلک شته جي خو سپورټ یې نشته ځکه خپله ما نه تپوس وکړې نو شیرو ما ته په دې وایي چې زه شیرونه جوړوم تشپاڼې په دې وایي چې زما په جیب کې تشې پاڼې تخلص مې دا دی نو مطلب دا دی موږ کې شکر دی ښه ټیلنټ شته خو سپورټ هم نشته بل څوک مطلب دا دی لاس نه راکوي بل څوک مخکې کېدو ته هم پرېږدي نه کني قسم په خدای چې زه یم چې ما باندې یو سړی کار وکړي چې دړه نه مو نه کړه او ښه مو نه کړه اوریجنل مو نه کړه نو بیا به هم زه جرمانه یم نو زه چې کوم دی نو ډایرکټرانو ته خاص کر ارباز خان صاحب شاهد خان صاحب او دا چې څومره ډایرکټران دي عثمان صاحب چې کوم دی دا چې کوم ډایرکټران دي دا چې څوک فلمونه جوړوي دا چې څوک ډایرکټران دي زه دې ته یو ریکویسټ کوم یو خواست ورته کوم چې بهی مطلب دا دی زه د بغداد د مردان د سیمې یو ډېر ښه هنرمند یو ښه اکټر چې قسم په خدای زه وایم چې زما په شانتې اداکاري به څوک نه کوي خو افسوس دا دی د افسوس مقام دی او زما معمولي غوندې زکام دی په دې خفه شمه چې مطلب دا دی لکه موږ ته چانس نه میلاویږي نو زه دا خواست کوم بلکې ریکویسټ کوم چې بهی موږ ته مطلب دا دی چانس میلو شي چې موږ خپله دړه دا براسو باسو. ډېره مننه. په دا خبرو کې د شعر و شاعري ذکر وکړي شاعر هم یې؟ او جی او زه خپل شعرونه هم جي جوړوم اوس مې د موبایلو پسې جوړ کړ وایي راشئ وګورئ بازار کې جینکۍ په موبایل به لګیا وي چې تګی په بانه به د بابا د کوره روځي ګجو خان کې به بیا روره صحیح کې د چا چې توره چا دنګ پیزار پخپو وي د اکثر ښځو چولي پاجامې د چا برګ او د چا تور پړونې خوښي چا ته وکړي دي د ځان نه لوپټې نو راشئ وګورئ بوډۍ بهته روره داسې ګرځي لکه سمه چرګوټۍ او اوس بوته او پرس دار ښځې پیشن شو راته یې جوړه کړې ځان نه پنجابۍ پخوانو ښځو پیشن دا یا ډکو دي د کور او بهر نه راوتې نو دا حالات د پاکستان شو شعر وروره او نور شعرونه به دوبۍ کې ته جوړی. شعر وروره دا ماته ووایه مزایه خبرونه د تر اوسه پورې کتونکو ته نشر کړي دي؟ نو موږ سره خو چې ډېر څیزونه دي وایي چې وایي زړه مې سوچونو سوداګانو وخوړه ځان مې بس په ګڼکپانو وخوړه لکه یاجوج ماجوج په مل خواره شو په سلکاتیانو ملخانو وخوړه نوي ټکسونه ماسولونه لګي د ګټې مال ترې کابلیانو وخوړه اوارې زموږ یې کوټې کنډر کړې غرونه ځنګل ترې نوخانو وخوړه قسم په خدای چاري شاه ویلي هندوانو مالو بامبړانو وخوړه کون یتیم خو د خبر هم نه شو زکات د کلي مشرانو وخوړه مخلوق یې سم په ناروا او سر که داسې قسم ورته مولیانو وخوړه پاکستان نه د مستو کټوی ده سر پیروي پیشوګانو وخوړه.
دا خو د شعر و شاعري وکه خبرونه کتونکو ته وړاندې که. السلام علیکم زما د شکور دشمنانو، د کټوې مجنونانو او د ډب مسلمانانو ورونو. دا د ریډیو ډیلې دی، په خوله کې مې سیرګټ او په لاس کې مې تیلې دی، لاندې ځمکه پاس اسمان دی. دا ریډیو ګپستان دی، دا شیرو تشپاڼې نه څخه څخه خبرونه واورئ. دا پرون خلق غټ اجلاسة گرانیة الخطابة تقریر ورپوان د خوراک چیز دال مسون پراټه الوا. نن عسکری تلاشیا شپږ پونډه ګرام او 23 کیلوګرام چرس نیویا دا مجرم په مخ ټکویا. نن سوال ټرکا وړوړیا کابلیا سویا امانیا دلته خیر دې په مونږه قیامتیا. نن اټکون قریبون پول نادسیا دیال زنانه سلور سړیا موقت الله الباقی خیرآباد اسپتال داخلیا. نن اټکون قریبون پول نادسیا دیال زنانه سلور سړیا موقت الله الباقی خیرآباد اسپتال داخلیا. نن ارتالون بازارون دکانون بندون تمام صرف آزادون اٹھلیا سکاویا او جامعة الامام. دا خرشی پرشی ستړي مشي د ماسکو سے چرډه د پلین کوچ نمخ کی گاډه د چا مات خپې د چا کونډه پکې ناشته یو بوډه وسلام. موسم په ګجرو غړې کې د ډل دوز او د غړز غړز امکان دی چې بیلچه او کوداله پکې بېدرېغه جوړیږي. بل چیز غزل مېما مختصر غوندي او چیز به پیش کو. غزل یې ووایه. وی مادر دماغ کے پرستے او دمین جامع خیو جانا نتا دٹگے دامع خیو ایتا اس قتلین دی ماتا ہے عرص دی غرز والشاتا وزرکڑی دتا زیادا مالتا دا پارا بقبل سر سمر ناکامی خیو جانا نتا دٹگے دامِ خیو مادر دماغ کی براستے ہو دمین جامع خیو جانا نتا دٹگے دامِ خیو ادبار میں پاسی دلتانا حیث دی پجن کڑ مستو مانا دا خصوص مجانانا پما دینون دیو وشک برائے نام خیو جانا نتا دٹگے دامِ خیو قدر زما د محبت ہے تکڑن دی او سہد پال لتان دی زبات ما بلال خان در تار وقت دلاس پنام خیو جانا نتا دٹگے دامِ خیو. وی زو خروغم خلق وی لیوانے دے، زو خروغم خلق وی لیوانے دے، ما دا عشق مرس کے کڑے باویڑے دے، کلا کلا میں اشنا پتا پوس راشی زویم خبشم که خیر دا زیاڑے دے. ډیره مننه. دا ما ته وویله دا شعر و اشعارو غزلو دا پته لګاږي چې عاشق یې عاشقي د کله کړې ده؟ آو جی نو بس داسې کار دی چې دنیا چې کم دی نو الله پاک چې کم دی نو پیغمبر علیه السلام مبارک یې خوښ او د هغه د مخه چې کم دی نو الله پاک چې کم دی دا دنیا آباده کړه. نو سترګو ته مې وویل تاسو غلی شئ هسې نه رسوا زمونږ مینه شي. اوښکې راته وویل چې مونږ سپین یو پرېږده چې نن دا خبره سپینه شي. نو زه وایم هغه سړی لري چې دا شکین یې کړی هغه هسې کدو دی. بالکل کدو دی. ډیره مننه. کور د ودان څه په آخر کې د وطن چینل کتونکو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي؟ نو بس زما خو عوامو ته دا ریکویسټ دی چې به د مور او پلار عزت قدر احترام دا پکار دی. د خویندو خپل حق دی، د رونو خپل حق دی، خو مور او پلار داسې یو وستی ده که الله مکه دا درنه لړه نو قسم په خدای چې دا دنیا دې تباه ده او هغه دنیا دې تباه ده. نو بس زه خو دا خبره کومه چې به څومره د چا نه خیر ښېګړه کېږي پیغمبر علیه السلام مبارک وایي چې ښه نه شې کولی نو بد مه کوه، لکه ښه چې نه شې کولی نو بد مه کوه. نو چې ته ښه نه کوې نو بد څه لګې. نو زه دا مهرباني دا عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې به داسې یو کار کوئ، خیر ښېګړه کوئ، د ښې کار کوئ چې یو سړی درنه خفه نه شي، ماله کې کوڅه کې بار په کلي کې چې یو سړی دی بد نه وایي چې ښه وایي. بس باقي زما دا خبرې وې او زه ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم او د بلال بھائی هم ډېره شکریه ادا کوم
چې مطلب دا تاسو یې راوغوښتی او ستاسو هم بیا ډېره شکریه او مهرباني ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف وکړو دومره وخت هم دغه که او د ما دپاره رالی ما پسې رالی او زه هم دا دې راوستم او دې عوامو ته هم کېنولم او ښکاره هم کړم نو زه د ډایرکټرانو ته هم ویم او د پروډوسرانو ته هم ویم چې د الله د رضا دپاره د خدای د رضا دپاره چې به کوم سړي کې ټیلنټ دي نو پیسو ته او لالچ ته مه ګورئ هغه له موقع ورکړئ هغه له چانس ورکړئ چې هغه پکې د خپل زړه بړاسو باسي باقي چې ستاسو څه عوامو ته د هغې نو هغه تاسو وکړئ. ډېره مننه کور د ودان څخه. ګرانو کتونکو دا و د مردان په ښار کې په بغداد کې یو ښایسته فنکار شیر محمد عرف شیرو چې له ده سره هم د خوند څو مزایه خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان.